سلامونه. امید لرم تاسو په جوړ روغ خوشحاله یاست. تاسو په خبر یاست چې پر سوشل میډیا باندې یو د پښتنه د 11 کلنه انجلۍ د کچې غلو اغوا کړي وو، بیا لاغه بعده څه د پیسو ډیمانډ یې کړی وو، بیا هغه زنانه چې ورغلګي وو لاغه سره د زیادتي څوګي وله په ریاست اسلامي جمهوریت پاکستان کې. دلته پښتانه ځان ته ډیر غیرتمن هم وایي او یو کوچنی ماشوم د 11 کلنه اغوا کږي، بیا د هغه له مور سره زیادتي کږي. دا زموږ دپاره د شرم او ډیره د کمزورۍ خبره ده. ستاسو که یاد وي اکبر بګټی چې د بګټي په علاقه کې د یو زنانه سره چې یو میجر ریپ وکړو، د هغه میجر سره حساب وکړو او دغه په نتیجه کې غره ته وختئ. بیا هغه بعد په غره کې خو د ریاست یا د ریاستي ادارو په شهادت ورسوي. مطلب کم از کم دغه ثبوت یې ورکړي چې بلوس د خپل عزت باندې یو کمپرمایز نه کوي، مګر له بدبختۍ سره دا اوله پیښه نه ده چې له پښتانو سره شوې ده، بلکې دا د پښتنو عزت یې لاس ور اچولی دی. تاسو اندازه وکاست که د دې پر ځای باندې یو پنجابي سره زموږ استاد په وطن کې دا کار شوی وای، آیا بیا به پر دې باندې د پنجاب حکومت خاموشه پاتې شوی وای، یا به د پنجاب هغه واکداران کله عاصم منیر کله شهباز شریف مریم نواز پر دې به خاموشه پاتې وه؟ هیڅ قسم یو سیکنډ به هم ولاکه په دې خاموشي دوی اختیار کړي وه. مګر له بدبختۍ سره زموږ پښتانه صرف اور صرف پر سوشل میډیا باندې دغه د خواشینۍ اظهار کوي. په کار خدا دی چې پښتانه په دې باندې جرګه وکړي راووځي، اول خو د انسانیت په توګه باندې، بیا د انسانیت بعد د پښتنو عزت چې کوم لاسه چل شوی دی د دې حساب کتاب په کار دي چې وشي. دا څنګه غله دي؟ غله دلته موږ په ټول ملک کې کم غل دی له چا سره توپک دی دغه د ریاست حمایت حاصله دی. دا څنګه د کچې غله دي چې دا په یو وارنه په سلاو کیسونه داسې خلک یوسي به تیزي واخلي، ظلم ورسره کوي، جبر ورسره کوي. اوس دغه د کوچنۍ د ماشومې خبره چې مطلب د 11 کلنه ماشومه بیا له زنانې سره د مور سره زنا کول یا زیادتي کول، نو دا پر دې باندې یو څوک هم خاموشه نشي پاتې کېدلی. ډېر خلک وایي چې پښتانه د توپک راواخلي، پښتانه به د توپک حساب ورسره کوي. موږ دلته په ریاست کې ژوند کوو. ریاست د دې ملک ریاستي ادارې زموږ ستاسو د ژوند د تحفظ تنخواوې اخلي، ټیکس اخلي. موږ په خبر یو چې موږ په تحفظ کولو کې دا 100% ناکامه دي، مګر موږ به آخر به کوو څه؟ موږ ته راپېښه له دغه د توپک خلکو ده. نو د دې دپاره خو زموږ ستاسو اتحاد او اتفاق خو پر دې هېڅ قسم یو ټیم نه دی شوی. زموږ ستاسو پر وطن او پر وسایلو پر عزت باندې هېڅ قسم پښتانه او ملتپاله پارټیانې پر یو پلیټفارم باندې هېڅ قسم نه راځي. ظاهره خبره دا ده چې د دوی انټرسټ د ولس په تحفظ کې نه دی، د ولس د سایل وسایل پر تحفظ کې نه دی. دوی د ځان د تحفظ لپاره تر هر حده پورې تللی شي، د ځان د اقتدار لپاره تر هر حده پورې تللی شي، مګر د قام د عزت لپاره هېڅ قسم پر یو پلیټفارم ته نشي راتلی، نه دې لپاره یو مزاحمت کولی شي. نو دا ظاهره خبره ده. پر دې باندې پښتانه که کم از کم که څوک د کچې غله ویستلی نشي، توپک که نشي راخیستلی، د هغه دپاره په کار خو دا دی چې دا د پښتونخوا وطن خو بند خو شي، د خواشینۍ اظهار خو په کار دی چې ویې کړو موږ. که هر ښار وي هغه ښار په کار دی چې بند شي. که د پښتنو څومره علاقې دي، که څوک دا وایي چې دا ظلم شوی دی، داسې نه دی چې د شوق دپاره یا د دې پر دې باندې سړی سیاست وکړي. د ظلم شوی دی، زیاتوب شوی دی. پر دې باندې موږ په کار دا دی چې موږ غږ پورته کړو، دغه ښار بند کړو، روډونه بند کړو. د دې بله لاره خو شته نه، موږ ته خو بله لار نسو راپاته. له ریاست سره خو موږ په توپک نسو جنګېدلی، نه له موږ سره هغه وس توان شته چې موږ د دې ریاست خلاف وجنګېږو. ریاست چې خپلې کومې کمزوریانې دي، د دې کمزوریانو دپاره زموږ یووالی، زموږ اتفاق ضروري دی. خو هغه ماته که ناممکنه نه دی، مشکل ډېر ښکاره کېږي په داسې وخت کې چې هېڅ قسم یو
غږ سړی نشي پورته کولی، یو څوک یو پلیټ فارم ته نشي راتللی. د دې شاته سپورټ کوم دی هغه ظاهره خبره ده د پیپلز پارټي حکومت دی. نو موږ دغه رنګه یو واقعه په لورلای کې هم سوي ده. لورلای کې یو کوچنی ورک سوی دی د میختر د نوي ویالې غدی چې نن یې 10 ده که 11 ورځ ده. هغه هم دا یې زموږ له سماولنګ بیا تر لوڼي بیا تر میختر تر لورلای هر ځای هر کوی هر مانده هر ځای مو کتو خو دا چوری ورک دی تر اوسه یو اته پتن نشته. نو دا ټول ستونزې زموږ ستاسو مخ ته دي. د دې دپاره د بغیر مزاحمت بغیر حرکت هیڅ قسم زموږ ستاسو د تحفظ کېدلی شي، زموږ مال و جان عزت بچاوېدلی شي. نو د دې دپاره پکار دا دی یو اجتماعي مزاحمت وشي، اجتماعي کار وشي. نو موږ د بوري انتظامیې ته دا وایو چې دغه کوچنی که په ورځ دوی کې نه سوي بازیابه یا نه یې راړي نو موږ به بیا د لورلایي روډونو بندوو. مننه.